نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی حدیث تا مسلم کی راولی دی من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یده فی لحم خنزیر چاچی پا نردشیر بانی لوبا وکلا نردشیر څه ویل کی تاسو په خپل باندې سرچ کوي په گوگل کې ور کوي نیټ کې ور کوي گوگل کې سرچ کوي نردشیر ور کوي تاسو ته بال تر واوړي شکل صورت به راوړي وس چې څومره عرب علماء دي ټول د نردشیر معنام کړي لړو د لړو تصویر به تاسو راوړي او سرچ کوي نبی وی من لعب بالنردشیر چا چې په نردشیر باندې لوبه وکړه فکأنما صبغ یده فی لحم خنزیر گویا کې د خپل لاس په غوښه د خنزیر باندې ککړ کړه او په هغې باندې رنګ کړه و دمي یو د هغه په وینه کې خپل لاس ککړ کړه وایي د خنزیر په دې غوښه کې لاس سوال د خنزیر په وینه کې لاس سوال خنزیر نجس العین دی د دینم هغه دومره ګنده دی د انسان ګندګي نه ده دا دومره ګنده نه ده څومره چې د خنزیر غوښه او د خنزیر وینه ګنده ده پای کې لاس والا ته چې لګې دا چکه د سوې کنه دا یاد تر دا د نبی فتوا را ته چې دا چکه وې د سی کنه دا د سیدل کړه خنزیر په غوخو کې چې لاس یو د خنزیر په یینه کې تلاس وي صحیح مسلم حدیث دی چې زاره د قصې ده کومه بل روایت ابو داؤد اور ادب المفرد امام بخاری کې راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله چا چې په نرد باندې مانه په لډو باندې لوبه کوله د الله او د رسول نافرمانی وکړه د الله او د رسول نافرمان دی دومره سخت خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کړې ده بلکې د دې نه یو غټه خبره بل وسوري امام ابن ابي شيبه المصنف کې بے اسناد صحیح روایت نقل کړي او امام احمد ویلي دا روایت علی بن ابي طالب نه ډېر صحیح سره نقل لې علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دے پہ قوم مانے تیر شو مر علی قوم یلعبون بالشطرنج تیر شو پہ قوم بانی چھئی پر شطرنج بانی لوبا کولا فقال ویل ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون دا ثبوت پرستیم شروع کرے دا لکه څرنګه چې بت پرست پر بوتانو تناسي منجوران شوي قشان تاسو بوتانو پشان تناسي وي دا سناسي ولکه بت پرست ای چې خپل بوتانو باندې منجوران شوي هغه شان تاسو بت پرستی شروع کړی دا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون لیکن زړیر په افسوس سره دا وایم شطرنج په باره کې علی ابن ابي طالب رضی الله عنه دا فتوا لګوله چې دا بینی دا سیده لکه سړی بت پرستی کوي لیکن بین الاقوامی سطح باندې باقی د شطرنج د پاره ټورنمنت مقرر کیږي دا اسلامی مملکتونه چې ځان ته وایي دیو باقی دا هغې کې شرکت کوي بین الاقوامی سطح باندې په هغې جواریم کیږي او ټورنمنټ د هغې دپاره مقررولی شي د شطرنج دپاره یو طرف ته د صحابو د نبي فتو بل طرف ته زموږ د خلکو مزاج او د هغې طبیعت څومره خلک کلټه روان دی یاره جی باران نکی دا خو شکر وباسئ چرته نیکان خلک به یې د هغې په وجه بر باندې الله باران کوي ما بل ورځ ملګري ته ما الله اوس هم الله ډېر رحم په موږ باندې کوي زما مقصد دا نه چې زه خلک نا امیده کوم لیکن دې نارواګانو ته خو هم ګورئ که نه دا الله ډېر غټ رحم کوي په موږ باندې چې اوس هم په موږ باندې لا څه ناڅه باران وکړي د ژمي په موسم کې باران بندېدل نور کله به د غرونو چې تک سپین پراته په دې ورځو کې اوس باران څونه وخوش اوس الله رحم وکړه څه ناڅه څاڅکي راکې شول خو دونه فایدهمند خو نه وي د واورې په شان ته څه به باران وشي